السلام علیکم خوږو دوستانو ستړي مسئ جی پی موبایل یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو زه به نن تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې ایډ بلاک کړو. ایډ به تاسو پیژنئ. ایډ مشهوري ته وایي چې موږ په ساده پښتو کې به دا مشهوریانې ورته وایي. کوم چې دا کمرشل دغه چې پر راځي مشهوریانې زموږ که فیسبوک خلاص کوم پر راځي، که یوټیوب خلاص کوم پر راځي، که ټویټر خلاص کوم پر راځي، موږ د هغو د لاسه دلته کار نشو کولی. فیسبوک موږ نشو کتلی، بار بار مشهوریان پر راځي، موږ کاټ کو دی بیا پر راځي، موږ یې کاټ کړو. زه نن تاسو ته یو طریقه درښیم، هغه به بالکل په خپل موبایل کې تاسو په خپله کولی شئ چې بند. نو دا کوم دا ایډ کلیر چې دی دا زه به ډسکرپشن لینک هم لاندې در کوم، دا دغه ځای تاسو انسټالولی شئ. دا به موږ داسې خلاص کړو. دا ګوره خلاص شو. دا دی ایډ بلاکینګ. صحیح دی. ایډ بلاکینګ چې موږ ووایي دا ګوره په دې کې ګرده شان راغلو. دا خو ما الریډي دا اوس ګرده خپل بلاک کړي دي. ګوره دلته دا چې موږ سره کوم ایفونه دي، کوم اپلیکیشنونه دي په موبایل کې، هغه ټول په دې ځای کې شته. تاسو ورته ګورئ. اوس فرض که زه یو شی درښیم بېرته بیا تاسو له دې ځای څخه دغه کولی هم شئ. دا شی چې دی دا د پی ټي دغه دی، پی ټي ډیوایس، دا ما نه دی دا کړی. دلته پر دا ځای به داسې ووایي. ګوره دلته اپشن درکوي. ګوره ایډ بلاکینګ دلته به آن کړي. دا ځای داسې چې آن شو، بس اوس هغه هم بلاک شو. ګوره بیا که تاسو یو بل شی بېرته مثال د ایډه څخه باسئ، نه غواړئ چې دغه شي، بیا به داسې وکړئ. دا ګوره دا ایزي پښتو ده، د ایزي پښتو وینئ، پر دې باندې به دا زه اوس کلیک کوم، دا دې ګوره بېرته بند شوه. صحیح. دا اوس خلاص دی، بېرته بند شو. دا رقم مې موږ بندولی هم شو. صحیح دی. دا بېرته اوس مثال خلاص دی چې دا رقم یې بند شولو، بیا نشي راتللی ایډ مشهوریانې، او که دا رقم کو اوس راتللی شي. صحیح دی. اوس بیا موږ له راتللی شي. دا رقم موږ خلاصولی شو او دا رقم یې موږ بندولی شو. دا لنډ شان طریقه شوه د ایډ، او خدای پاک دې وکړي چې تاسو خوښه شوي، ځکه د ایډه څخه ډېر خلک په تکلیف وي. بالکل زه په خپله جن په تکلیف وم پخوا، خو اوس ما بلاک کړي دي. نو تاسو به دی چم وکړئ، زما دا کوم د ویډیو چې لاندې لینک دی، ډسکرپشن لینک، په دې کې تاسو کتلی شئ. ډسکرپشن لینک چې ورلاست دلته به کلیک ووهئ، د شین خط لیکلی دی، بلو خط دی، پر دې باندې چې کلیک ووهئ په خپله به تاسو دغه ځای څخه دا لوډ کولی شئ. دا ایډ کوم ایډ کلیر چې دی دا دغه تاسو اپلیکیشن دغه ځای څخه لوډولی شئ. نورو طریقو خو ما در وښیه، دلته به پسې راځي زما ډسکرپشن دغه کې وګورئ، ځکه دا په پلی سټور کې نشته. یوه نړۍ مننه. خدای دې وکړي چې روغ او رمې تر راتلونکي ویډیو پورې پاته شئ. کور مو ودان په مخه مو شه.